بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د روژې او د رمضان المبارک متعلق زمونږ چې کومې رویې دي د هغې په باره کې مونږ خبره شروع کړې وه. نو نن د دې سلسلې دویمه ویډیو ده او په دې کې به نن مونږ هغې رویې طرف ته توجه راړو چې هغه هم په معاشره کې ډېره زیاته عامه ده، او هغه دا ده چې کله هم د رمضان المبارک میاشت په لنډو شي نو د خلقو سره دا غم شي چې د خوراک او څښاک دا څیزونه دا چېرته د دې مارکېټ نه ختمېدو واله دي. چې کله روژه راځي نو هر سړی بس دا منډې وهي چې کور د خوراک نه ډک کړي، کور د څښاک د څیزونو نه ډک کړي، مختلف قسم د خوراک او څښاک سټاک ځان ته جمع کړي. ته به وایې چېرته په روژه کې بیا دا څیزونه میلاوېدونکي نه دي. نو دا یوه رویه ده، ختمول پکار دي. څنګه چې عام د انسان د روټین ژوند دی د خوراک او څښاک راشن د ځان دپاره ساتي، نو دغه شان د روژې میاشت هم عامه میاشت ده د خوراک او څښاک په اعتبار سره. په دې کې هم عام د خپل روټین مطابق راشن راوړل پکار دي، او هغه کم مونږ چې په ځان باندې وارخطایي راوستي او منډې وهو او دا بازارونه ډکي د دې خبرې نه او هر سړی بس په منډه کې. او دې سره سره بیا په دې ضمن کې دا خبره هم د اهمیت ده چې د روژې میاشت د یو بل سره د روادارۍ، د یو بل سره د حسن سلوک، د یو بل سره د همدردۍ میاشت ده. نو زمونږ دوکانداران ملګري چې دي هغوی د دې میاشتې د دې خلقو د زیاتې وارخطایۍ نه غلطه فایده اخلي او په هغې کې ریټونه د څیزونو د اسمان ته وخیژي او انتهایي زیاته ناروا ګټه کوي، د ناروا ګټې کوشش کوي. نو دغه رویه بدلول پکار دي. د روژې میاشت ده او د په دې کې په ورځ کې صرف په انسان باندې څه پابندۍ د شپې هغه پابندۍ ختمې شي د ماښام نه وروستو. نو دا په دې باندې دومره زیات ځان باندې وارخطایي نه دي راوستل پکار چې د بازار نه او د مارکېټ نه هر څیز راوچتوه او کور ته ډکوه چې دا چېرته ختمېدو واله څیزونه دي. دا رویه دا ختمول پکار دي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق